د سترګو رپ کې سړی بوزي د وختونو شاته د سترګو رپ کې سړی بوزي د وختونو شاته خدای زده چې څه وي د دې ځینو تصویرونو شاته چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته اوزګار نه شومه چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته اوزګار نه شومه خدای دې ما مړ کړي د دې ډېرو کتابونو شاته بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلئ ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې په پښتو ادب کې شعر لیکي دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو ملګرو نن مراتب کړی راسره ناستې کوي د پښتو ادب یو تکړه شاعر ستارب محتاج نه دی پښتو ادب دپاره ډېر زیات خدمت کړی دی ډېر تکړه شاعر دی نو ډېر وخت مو نه اخلم ناست یو په منګل کتاب کور کې دغه راتګ مو تاسو دپاره کړی دی نو ادبي ګلونو خپرونې میلمه را سره اسیر منګل صاحب نو ډېر وخت مو نه اخلم راځي په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی وایو اسیر منګل صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه انضمام خان احتشام خان د دواړو ډېره مننه چې تاسو دا پیچلی ادبي ګلونه او د پښتو ژبې او ادب خدمت کوي په دې ځوانۍ کې زه ډېر خوشحال یم زه چې د زلمي وینم چې د خپلې ژبې ادب او دود دستور دپاره کار کوي نو زه داسې وایم چې زه بیا د سره ځوان شم نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې ما ته هم دا موقع راکړه تاسو راغلی منګل کتاب کور ته او ما سره مرکه کوئ او خپلو پښتنو اورېدونکو سره به زه خپل احساسات او جذبات شریکوم ډېره مننه بلکل ډېره مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه مو راله وخت راوویستو ډېره زیاته مننه اسیر منګل صاحب په پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټولو نه لومبی مو راسره خپل یو غزل شریک کړو نو ډېر زیات به خوشحال شو ټیک شو لومبی به زه تاسو سره یو مختصر غزل شریکم ارشاد جي یو ښکلی لاړ نه وي بل راشي اندازه یې نشته یو ښکلی لاړ نه وي بل راشي اندازه یې نشته زما د زړه مکان ویډیا دی کرایه یې نشته ډېر ښکلی دیدن یې څه دی قیامت دی تېرومې په ځان دیدن یې څه دی قیامت دی تېرومې په ځان د اوسنۍ زمانې ښکلی دی پرده یې نشته او د دې ماشوم بېوسي ما ته ماشومتوب یادوي د دې ماشوم بېوسي ما ته ماشومتوب یادوي دا چې وړو نه بیل ولاړ دی باډیوه یې نشته واه زبردست پښتون مین یې دی په غږ خو په رباب شرمیږي پښتون مین یې دی په غږ خو په رباب شرمیږي پښتون د مینې نه باغي دی حوصله یې نشته او اخري مقدار ده منګله څه توره بلا ده او څه توره شپه ده منګله څه توره بلا ده او څه توره شپه ده زه یم مکین د داسې کور چې دروازه یې نشته یو ښکلی لاړ نه وي بل راشي اندازه یې نشته زما د زړه مکان ویډیا دی کرایه یې نشته ډېر ښکلی ډېر اعلی یقینا خوندور شعرونه اسیر منګل صاحب چانه پټ پناه نه یو خو که زموږ دغه د پیج او چینل کتونکو ته مو خپله لنډه غونته پیژنګلي وکړه نو ډېر زیات خوښوي بس لنډه پیژنګلي به زه دا وکړم چې دا د الله تعالی فضل دی په ما باندې چې زه خدای پیدا کړی یم نو د پښتو ژبې او ادب هغه خدمت یې رانه اخیستی دی بلکل تل کې وزږېدم او په پېښور کې لوی شوم او دلته وخت تېر کړو همدلته م سبق وویلو همدلته م نوکري وکړه او د نوښار کالج نه د اسوسییټ پروفیسر په توګه ریټایر شوم ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج نوښار نه او تر اوسه پورې ما ډېر کتابونه لیکلي دي پخوا به ما په یو اردو اخبار کې کالم لیکلو کیا سیری کیا رهایی او یو په اردو په پښتو ورځپاڼې وحدت کې
راشه کوي ګوري په عنوان لاندې یو کالم لیکلو بیا زه لومبی چې ما د خپل ژوند شروع د یوې مجلې د معاون مدیر په حیث کړې ده چې هغه اباسین مجله وه ډېره مشهوره او ډېره ادبي د پښتو ژبې او ادب یې ډېر خدمت کړی د هغې معاون مدیر پاتې شوم د هغې نه بعد بیا کالجونو ته رالم لیکچرر شوم بیا اسوسییټ پروفیسر ریټایر شوم نو کتابونه ما ډېر لیکلي مقالې م لیکلي کتابونه م لیکلي کالمونه م لیکلي خو 20 کتابونه زما چاپ دي 14 پښتو کې او 4 په اردو کې نو هغه کتابونه دي ځینې کتابونه په 14 کې شامل دي په کورس کې په نصاب کې دي او ځینې په امفل کې شامل دي نو بس دا د الله تعالی فضل دی چې ما چې څه کړي دي څه کار هم کړی دی څه زیار هم ایستی دی نو اورېدونکو لوستونکو یوه مینه راکړې ده ټیک ده جی بالکل جی اسیر منګل صاحب دا سره هم شریک کوي د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی کم یو ادیب یا شاعر چې دغه له راځي د میدان ته لیک لوست نو هغه ول شاعري کوي نو شاعري ما ډېر د ماشومتوب به ورته اووم اتم کې وم چې ما شاعري شروع کړې سکول په وخت کې نو بس بیا وروستو سړی بیا چې کله شاعري داسې شی دی چې دی دپاره د مطالعې ډېر ضرورت نه وي د مشاهدې د هغې لکه د خپل ټولنه کې په معاشره کې چې څه کېږي څه ستونزې وي څه مسلې وي نو شاعر هغه شعر کولی شي یا د حسن و عشق قلبي واردات وي هغه کولی شي خو چې کله بیا نثر ته راځي نو نثر یو داسې میدان دی چې دې کې به دا مطالعه غواړي دا زده کړه غواړي دا به ته خامخا کتاب لولې ته یو مقاله چې دی کې هغه دپاره به بېشماره کتابونه لولې هغې نه به حوالې راخلي او بیا به خپل یو ویو یو خپل رای خپل نظر خپل موقف په وړاندې کوي ټیک ده جی دا را سره هم شریک کوي کوم صنف ستاسو د خوښې او کوم صنف ډېر زیات لیکلی دی تاسو په شاعرۍ کې زما غزل خوښ دی او ډېر هم لیکلی دی لکه زما د شعرونو 4 مجموعې چاپ دي عشمه لومبۍ مجموعه ده عشمه د سار کې چې کوم باد نسیم یا نری شمال عشمه دی ته وایي دا یو ژوندی ټکی دی بنو کې کویټې کې کندهار کې دا ټکی ویلی شي پښتانه وایي وریځې دپاره هم استعمالېږي وایي پسته پسته عشمه راله ونه ورېده یا سهار عشمه لګي په ګلونو دویم کتاب ګونګوسه ده هم د شاعرۍ دی دریم مماڼه یو میوه ده غریزه تاسو به پیژنئ ما په خوا د پېښور غرونو کې اوس هم شته د اپرېدو غرونو کې د خټکو غرونو کې ګیر چاپېر چې تاسو نه کم غرونه دي او دا هغه مماڼه چې کله ختم شي لکه اوس مماڼې وخت تېر شو د ګورګورو وخت راغی نو دا میوه اوس په ورکېدو ده نو زما د دې درېیمې مجموعې نوم مماڼه ده او د څلورمې مجموعې چې اوس چاپ شوې ده ستاسو په مخ کې ده د یو ړنګ کلي تصویر دا ده نو بس دا دغه دی نو کنټریبیوشن دی دا لیکل کړي دي ما ټیک ده جی نورې پوښتنې به درنه هم کوو چې کومې رایادېږي ورسره به درنه کلامونه هم اورو کتونکي به هم دغه تمه لري نو غزل اړخ ته راځو یو غزل به درنه اورو نو بیا بلې پوښتنې اړخ ته راځو ټیک شو جی ارشاد جی که څوک د بنیادمو زخمي زړونه کتل غواړي که څوک د بنیادمو زخمي زړونه کتل غواړي د خوارو پښتنو به زیړ مخونه کتل غواړي اوس وخت د چینو نه دی ګودرونه شړ پراته دي اوس وخت د چینو نه دی ګودرونه شړ پراته دي اوس سترګو کې د جنو دریابونه کتل غواړي او اوس سترګې تشې سترګې دي خوبونه پکې نه وي اوس سترګې تشې سترګې دي خوبونه پکې نه وي اوس وخت چې په ویښه به خوبونه کتل غواړي ډېر ښکلي ډېر اعلی او په تکه سپینه ورځ د ورکېدو ګیله به نه کړې
پتک سپینه ورځ د ورکېدو ګیله به نه کړې پتکه توره شپه چې سپین مخونه کتل غواړي پتکه سپینه ورځ د ورکېدو ګیله به نه کړې پتکه توره شپه چې سپین مخونه کتل غواړي او د زړه په لار راځې به کله ماته چې راځې ته د زړه په لار راځې به کله ماته چې راځې ته د زړه سړی چې وي کله وختونه کتل غواړي او مونږ ځان شریکوو که د ولس په درد او غم کې مونږ ځان شریکوو که د ولس په درد او غم کې منګله د دې وخت به غزلونه کتل غواړي که څوک د بنیادمو زخمي زړونه کتل غواړي د خوارو پښتنو به زیړ مخونه کتل غواړي. ډېر ښکلی ډېر اعلی. اسیر منګل صاحب دا پوښتنه به درنه هم وکړو ستاسو د شعر به هم بلها مینوال وي خو تاسو د کوم شخصیت شعر خوښوئ او اورئ نو دا راسره هم لږ شریک زما دپاره هر یو شاعر او هر ادیب قابل قدر دی قابل احترام دی چې هغه پښتو دپاره کار کوي او په پښتو کې د هغه خدمات جاري وي هغې وجه دا ده چې زمونږ دا ژبه مونږ دا دعوه کوو چې دا د 9 یا د 8 کروړ ژبه ده خو تر اوسه پورې د دې ژبې هغه مقام ترلاسه نه کړو چې کوم د دې حق جوړېږي نو مطلب دا دی چې مونږ د خپله ژبه یوازې تر ویلو ته محدوده کړې ده چې صرف مونږ به په دې کې خبرې کوو او دغه به نور څه به نه کوو اصلي خبره دا ده چې ژبه هغه پاتې کېږي چې هغه په ریکارډ راځي په لیک کې راځي نو زمونږ او زما د خپلو زلمو ته دا خواست دی او دا پیغام دی چې تاسو د خپله ژبه په لیک کې راولئ نو چې تاسو په لیک کې دا ژبه راولئ دا ژبه به شته شي او په دې ژبه کې به ډېرې ښې ملغلرې راوځي او ښه شاعران ادیبان د شاعرانو ادیبانو کمی نشته تاسو وګورئ د پښتنو خدمات په نورو ژبو کې که ته اردو وګورې په هغې کې چې کوم ښه شاعر دی ښه ادیب دی هغه خدمت به د پښتون وي دغسې نورو میدانونو کې پښتانه ډېر مخ په وړاندې تللي دي خو خپله ژبه چې مونږ د خپلې ژبې نه بېغوري کړې ده مونږ هغې نه هغه یوې ډلې ته کړې ده نو په هغې کې به بیا مونږ چا نه څه ګیله وکړو چې چا څه کړي نه دي خو بیا هم زه یم چې دا کم څه کېږي پکې دا ډېر لوی محترم خلک دي قدردان خلک دي نو زما ډېر شاعران خوښ دي خو زه به دا وایم چې په دې موجوده وخت کې زما حمزه بابا خوښ دی چې حمزه بابا د شلمې څخه دی یو ډېر لوی شاعر دی لوی دانشور دی او د ډېر زیات خدمت دی زه ډېر زیات متاثر یم ورنه او بل خوشحال بابا صحیح او زما دا دی چې خوشحال بابا چې څه ویلي دي د هغه ریکارډ تر اوسه پورې په خپل ځای دی نو پکار ده چې مونږ پښتو کې نوره ترقي وکړو د ژبې له نوره وده ورکړو خو دا به هله کېږي چې مونږ هغه د سوشل میډیا مطابق چې فیډبیک پیدا کړو فیډبیک نه مطلب زما لوستونکي او د اورېدونکي نه اورېدل یو سړی ما خو داسې ته ووایي چې 8 کروړه پښتانه په نړۍ کې اورېدل کوي ویل هم کوي اورېدل هم کوي خو لیک نه کوي نو لیک په هکله پښتو ژبه ډېره خواره ده باید چې مونږ خپلو زلمو ته دا خبره وکړو او دا د هغوی په ذهنونو کې کښېنوو چې تاسو که پښتانه پاتې کېدل غواړئ په نړۍ کې نو تاسو به خپله ژبه په هغې کې رانسئ او ژبه به هله تاسو په هغې کې رانسئ چې په دې کې لیکل کوئ نو دا به په ریکارډ پاتې کېږي خو دا څومره د افسوس خبره ده چې زه د خپل مړي اعلان په پښتو کې وکړم او چې کله چاټ لګوم بیا په بله ژبه کې بیا پښتو نه لیکم نو داسې خیال کول پکار چې ما په دې چې دلته کې زه چاټ لګوم کار څه لګوم خو پښتنو ته یې لګوم بل چا ته نه لګوم بل څوک نه راځي د پردې ژبې خلک نو زه بیا ولې خپله پښتو نه لیکم نو دې شي سره خیال پکار دی ټیک ته جی بالکل اسیر منګل صاحب بل غزل د نه هم اورو نو د هغې نه پس بیا بله پوښتنه درنه کوو نو یو غزل سره بل هم شریک کوي کتونکي به هم دغه تمه لري نو بالکل جی دا یو غزل دی ارشاد جی یو ګلاب چې وینم بل ګلاب کله کتلی شم ته چې خواته راشې زه کتاب کله کتلی شم
سترګو نه دې جار شم زما تنده یې وجلې ده سترګو نه دې جار شم زما تنده یې وجلې ده سترګې دې چې ګورم دریاب کله کتلی شم وا ډېر ښکلی او مړ په دې ګناه مې که ښایست نه منع کېږم نه مړ په دې ګناه مې که ښایست نه منع کېږم نه مړ په دې ګناه یم ثواب کله کتلی شم ډېر ښکلی او سوال کوو مشکل جواب د دې نه یې هم ګران و ډېر سوال کوو مشکل جواب د دې نه یې هم ګران و ډېر سوال چې جواب کو اوس جواب کله کتلی شم ډېر ښکلی او ما چې ګریوان سیري ګمنګله مخې واړو ما چې ګریوان سیري ګمنګله مخې واړو وی زه د خپل حسن عذاب کله کتلی شم یو ګلاب چې وینم بل ګلاب کله کتلی شم ته چې خواته راشې زه کتاب کله کتلی شم ډېر ښکلی ډېر اعلی ملګرو یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په طول پوره وي او معیاري وي نن راغلي دغه راتګ مو کړی دی د اسیر منګل صاحب خوا له دغه ګټورې خبرې مو اورېدې اسیر منګل صاحب ادبي دنیا کې مو زده کړه چا نه کړې ده نو دا هم راسره لږ شریک دا خوشحال بابا یو شعر دی چې یو له بله زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی نو خامخا زده کړه به ته د چا نه کوې که څوک وایي چې زما استاد نشته نو ما ته به دا خبره ډېره عجیبه غوندې ښکاري موږ زده کړه کړې ده دا خپلې معاشرې نه م کړې ده د ټولنې نه م کړې ده د خپلو مشرانو نه م کړې ده کم استادان شاعرانو زموږ لکه خدای بخښلی ایوب صابر دغه چې حمزه بابا سره زه وخت په وخت ما ملاقاتونه کړي ګران او محترم قلندر مومن صاحب نه ما ډېره زده کړه کړې ده خصوصا د افسانې په حواله د غزل په حواله د هغې مرقې غونډې اوس هم کېږي تنقیدي غونډې کېږي نو موږ به هغه غونډو ته ځو زیاته زده کړه مو هغې نه کړې ده نو دا قلندر مومن صاحب شو سیف الرحمن سلیم صاحب شو حمزه بابا شو دا مشران دي چې موږ څوک موږ ته محفل د هغې ملاو شوی د هغې نه موږ زده کړه کړې ده زده کړې نه بغیر دا کېږي نه خامخا به زده کړه کوي که شاعري کوي شاعري کېږي ټیک ته په خپله هم کېږي خو په هغې شاعرۍ کې هغه جوړوالی نه چې کم شاعر په هغه کې په شعر یعنی یو شاعر چې علم نه وي د هغه مطالعه نه وي نو مشاهده یې نه وي دا خو د مطالعې او د مشاهدې او د جذبه خو هله راپارېږي چې تا سره صحیح که نه او شاعري کېږي په جذبه او چې جذبې دپاره پکار دی څه بیکګراونډ څه فیډبیک به ورکوې نو هله به جذبه نو دا د علم کار دی د زده کړې کار دی زده کړې نه بغیر موږ زده کړې خپلو مشرانو نه کړي چې کم زموږ مشران وو نو هغې محفلونو کې به موږ کېناستو هغې نه موږ زده کړه کوله صحیح دی جی پروګرام کې درنه د یو غزل غوښتنه کوم نو بس بیا پروګرام راټولو نو بس بل یو غزل لکه بل هم شریک شو مهرباني دا درته چا وی چې دا لوبه په کمال نه کېږي دا درته چا وی چې دا لوبه په کمال نه کېږي دا زندگی ده زندگی ګوره په سوال نه کېږي زه انتها نه کړم نفرت انتها خوښې نیم زه انتها نه کړم نفرت انتها خوښې نیم خو محبت کې زما ګرانه اعتدال نه کېږي د پښتو سری زلوي سره اننګي د جانان د پښتو سری زلوي سره اننګي د جانان چې د جلال څرک پکې نه وي په جمال نه کېږي او د ستونزې حل سړه سینه او توده وینه غواړي د ستونزې حل سړه سینه او توده وینه غواړي د ستونزې حل خو په فساد او په جنجال نه کېږي ته ورته ووایه منګله مینه برید نه لري ته ورته ووایه منګله مینه برید نه لري بېلتون د زړونو په زنځیر یا په دیوال نه کېږي او دا درته چا وی چې دا لوبه په کمال نه کېږي دا زندگی ده زندگی ګورې په سوال نه کېږي ډېر ښکلی ډېر اعلی اسیر منګل صاحب پروګرام اخیره کې د کتونکو له سلنو غونته پیغام ورکول غواړئ نو بلکل زه بس خپلو اورېدونکو ته او کتونکو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو خپلې خاورې سره مینه وکړئ خپل ولس سره مینه وکړئ
خپله خاوره خپل ولس په تاسو شته کړي او که تاسو خپلې خاورې سره خپل ولس سره خپلې ژبې سره خپل دستور سره تاسو مینه ونه تاسو عقیدت ونه ساتلو نو تاسو به ورک شئ. بس دا زما لنډ شان دی. ډیره زیاته مننه مو کوو چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو راسره ناستې وکړو. اسیر منګل صاحب یقینا دغه ګټورې خبرې به مو اورېدلې وي خوندور شعرونه به مو خوند اخیستی وي. په دغه دوو شعرو درنه اجازه ته خلم چې اوس د تعبیر پسې ګرځېږي خلک بېګا مې خوب ستا په سنګل کړی دی زه ستا د زلفو پیچ و خم پیژنم ما تور غرونو کې مزل کړی دی. ملګرو خپرونه پای ته رسي. دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چینل د سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.